نشو ویلی یار دا په نجونو چې مکتبونه تړلي دي یو خو دلته نجونې په زندانونو کې بندي وایي ولې د ټولو نه راتېر شوی او پی ټي ایم سره مو لاس ونیو منافقت مې نه دی زه بس همدغه مې رایه ده فقط په پښتون ژغورنې غورځنګ مې باور دی حاجي خوږو کتونکو لیدونکو ډېر زیات سلامونه احترامات مینې مې ومنئ خریجان وزیر یم او د بنډار خپرونه د قدرمنو کتونکو په څنګ کې را سره ډېر زیات قدرمن د لرو برو پښتنو د زړونو آواز ګیلمن وزیر صاحب میلمه مل پاتې کیږي قدرمنو کتونکو ګیلمن وزیر صاحب نه به یو دوه پوښتنې کوو بیا به په اخر کې ترې غزل ریکارډ کوو نو پروګرام تر اخره پورې را سره وګورئ د خبرو نه راتېرېږم او ګیلمن وزیر صاحب ته په بنډار کې هرکلی وایم ګیلمن وزیر صاحب په بنډار کې تاسو ته ډېر زیات هرکلی او ستړي مه شئ وایي په خیر راغلی لوی افغانستان مننه خیرجان صاحب چې راغلی موږ ته د وخت راکړ یوه نړۍ مننه ډېره مننه ډېره مننه قربان ګیلمن وزیر صاحب په ورځ کې مو په زړه کې مرګ هم راځي زه وایم چې موږ هره ورځ مړه کېږو له ویرې له ډاره که نه نو په کار ده چې په ننګ په غیرت مړه شو مرګ خو په ورځ کې سړي ته خامخا محسوسېږي په داسې وطن کې په داسې حالاتو کې په داسې کام کې په داسې مبارزه کې نو زه هم ضروري ده چې هر وخت د سړي له هر ګاډي له هر په هره شپه په هره ورځ د سړي ته دا احساس کېږي چې په داسې وطن او په داسې آیین قانون کې ژوند کوي مرګ خو حتما سړي ته ودرېږي سترګې ته دا بس دروغ یم چې نه د مرګ په کیسه کې نه یم صحیح ګیلمن وزیر صاحب تاسو د کام دپاره مبارزه کوئ زه مو ګرده ورځ وینم چې ډېر زیات مصروف وئ د کام په راټولولو کې تاسو ډېر زیات مصروف وئ څه ګڼئ څومره ستونزمن کار دی چې تاسو یو قوم په یوه پاڼه باندې راولئ او په یوې لار باندې روانه کوئ څومره ستونزمن کار دی په ژوند کې تر ټولو سخت کار دغه دی مبارزه دومره سخته نه ده د کام روانول ډېر په اسانه ځي تر ټولو سخت ځای دا دی چې ته د چا دپاره شپه ورځ دې په ځان یوه کړې وي خپل کور فامیل خویندې ورونه مور هر څه درنه پاتې وي او هر هغه صلاحیت په ژوند کې چې تا د ژوند د تېرولو دپاره مقصد لرې هغه دې بایللی وي د دې کام په خاطر او بیا د دغه کام وګړي راولاړېږي په تا سل قسمه نیوکې دا د دې شي شوقین دی دا د پیسو شوق لري څوک وایي د پلانې ایجنټ ته زما یو بیت و چې ولې د هر شر ذمهوار یادېږم کله مسلم کله کفار یادېږم خدایه چې ستا به فیصله څنګه وي یو ځای شهید بل ځای مردار یادېږم او لر او قبر ته سپیناوی ورکړم هلته جاسوس دلته غدار یاد شم تر ټولو سخت کار دا دی چې خپل کام درته بد شیان او بدې بدې کیسې وایي او ته له زړه پاک ګیلمن وزیر صاحب په پاکستان کې په دغه ملک کې بلها ډېر کامي ګوندونه دي بلها ډېرې کامي پارټۍ دي ولې د ټولو نه راتېر شوی او پی ټي ایم سره مو لاس ونیو احترام هر کم پرست وطن پرست پښتونپاله کامپاله ځوان او مشر ته لرم مګم باور د پی ټي ایم نه علاوه په هیڅ چا نه لرم منافقت مې نه دی زه بس همدغه مې رایه ده فقط په پښتون ژغورنې غورځنګ مې باور دی او دا زموږ د کام او د وطن هغه اصلي نمایندګي کوي صحیح وزیر صاحب تاسو د یو شاعر په حیث باندې کام پیژنئ او ستاسو یو خپله پیژندنه ده په کار نه ده چې خپلو اورېدونکو ته کله وخت رومان هم وړاندې کوئ رومان خو ما په یو نظم کې په دې ډېر اوږد بحث په نظم کې کړی دی چې لیلا ما وبخښه خالو نور بل څنګه یاد کړم ستا نرۍ غاړه سرې ورشنډې چرګل څنګه یاد کړم نه دا نن سبا زموږ خویندې میندې چې قیدیانې دي چې زه اوس د ستا د تورو زلفو تور تارونه یاد کړم که د افغان ملت نه ډک تور زندانونه یاد کړم اوس ته خدای چې زه د ستا نه آخري نازونه یاد کړم که دا د کونډو برو میندو فریادونه یاد کړم په کار خو دا چې رومان شو په نوره معاشره کې دا ټوله دنیا شاعران مونږ لولو ګورو وینو یې ټول په مینه په محبت د وطن په سوکالۍ ابادۍ خو دلته نو څنګه د ځوانانو په لاشونو باندې خپې واړوم څنګه په دې سویو اندامونو باندې خپې واړوم ما ته د خپلو شهیدانو وینې زور راکوي د خړ کمر شهیدان پل په بل پیغور راکوي نو ضمیر اجازه نه راکوي او هېڅ مې خوله نه جوړېږي دې شي ته کام هم د دې شي د اورېدو ته تیار نه دی صحیح شو ګیلمن وزیر صاحب غواړم چې یو څو غزل زموږ لیدونکو سره شریک کړئ بلا زیاته مننه به دې کوو که څه داسې نوی غزل دی راسره شریک کړو دا به ډېر زیات خوند دا په بند کې اوس زمونږ خویندې میندې افغانان د بر وطن چې دلته وینم یو خوا زمونږ خپله بېوسي او بل خوا د دوی حال دغه بیتونه مې زړه ته راولوېدل چې پر نجونو مو کړي بند د مکتبونو دروازې نه شو ویلی یار پر نجونو مو کړي بند د مکتبونو دروازې پر تاسې د شي بند د جنتونو دروازې او زمونږ د ماشومانو خویندو میندو په بد حال ګواه دي د پنجاب د زندانونو دروازې او وطن کې بلا ګډه د بد حال دی وطنداره موږ پورې په ماښام کړو د کورونو دروازې او جنت وطن را دی خو په قدر یې پوه نه یو خدای بند کړلې پر موږ د رحمتونو دروازې
دا اوس خویندې میندې چې په دغه کې سړی ویني دا بیتونه مې زړه ته راغلي وو. دا بل غزل دی هغه ته مې دا نوي دغه ورګډ کړل په دې خاطر چې له پردو څنګه ګیله وکړو په ظلمونو باندې چې خپل مو مالګې دوړوي په پرهارونو باندې. د نړۍ خلک به په کومه سترګه ګوري موږ ته، د نړۍ خلک به په کومه سترګه ګوري موږ ته چې دی هیواد کې مو بندیز پر مکتبونو باندې. او خدایه و موږ ته له وطن هغوی دوزخ جوړ کړی، خدایه و موږ ته له وطن هغوی دوزخ جوړ کړی، څوک چې مین دي ستا په هورو جنتونو باندې. که را بیدار نشوئ نو واورئ را روان نسل به قسم په خدای لاړې در توکي په قبرونو باندې. او پښتنې پیغلې مو اخر دې حد ته ورسېدې د بېوسۍ شعار لیکي په مړوندونو باندې. پښتنې پیغلې مو اخر دې حد ته ورسېدې د بېوسۍ شعار لیکي په مړوندونو باندې. او وطنه درې رنګه بیرغ دې ځکه نشي زغمی، وطنه درې رنګه بیرغ دې ځکه نشي زغمی، خپل دې مین دي په پردیو بیرغونو باندې. وطنه درې رنګه بیرغ دې ځکه نشي زغمی، خپل دې مین دي په پردیو بیرغونو باندې. چې د عدم تشدد به هم حد وي او که نه اخر دشمن مو شو راستړی په مرګونو باندې. او ای ګیله منه لر او بر افغانان نه ویښېږي که ورته مړ شي په نارو په شعرونو باندې. دا یو غزل دی وایي ماړه تصویرونه مې لیدلي په قرآن ډېر دغه یې راکړی. وایي زه په نوم د امن ګناهګار یمه غدار یمه، زه په نوم د امن ګناهګار یمه غدار یمه، او له سرټیټۍ نه خوښ په دار یمه غدار یمه. او زه محب الوطن چپړاسي نه یمه، شکر دی حق حساب ځواب غواړم غدار یمه غدار یمه. او کرکه مې له جنگ ظلم وحشت او تشدده ده، زه د باچا خان بابا په لار یمه غدار یمه. او زه منظور پښتین علي وزیر حسین بابک یمه، زه منظور پښتین علي وزیر حسین بابک یمه. وای څه د بدبخته کام سالار یمه غدار یمه. او ما د خپل وطن درد په سندرو کې رانغښتی دی، ما د خپل وطن درد په سندرو کې رانغښتی دی. زه د پښتنې خاورې فنکار یمه غدار یمه. او زه به د یاغي فکر پرچار کړم ګیلمن یمه، څو چې پښتمن وطن کې خوار یمه غدار یمه. مشر ته مې دا بیتونه لیکلي وو چې شم در نظر په سوسو واره یاره، زما یاغي بغي غداره یاره. او د ګرد افغان ملت د سترګو توره، د هر مظلوم د زړه قراره یاره. په څه خو ماشه زر کلن دې غواړم د دې برباد وطن لپاره یاره. او زه ګیلمن دې بې له تا نشمه، زما سالاره او غمخواره یاره زما سالاره او غمخواره یاره. په دې بیت کې مې خیري جان صاحب لږ د ځان نه هم ګیله ده د خپلې مبارزې نه. ښه مطمئن یم خو مګم بیا هم چې دې حالاتو ته ګورم وایي سوالیه نشان دی پکې. ما د کام لپاره په رښتیا مبارزه وکړه، ما د کام لپاره په رښتیا مبارزه وکړه. نن مې فاتحه وکړه، پرون مې جنازه وکړه. او خدای منم رسول منم افغان یم مسلمان یم، بس شوم سور کافر چې له مولانا مې ګیله وکړه. زه اوس هم د عدم تشدد فلسفه لولمه، خلکو مې په دین وطن عزت ناموس حمله وکړه. او مشره کام پرسته کشران ځکه تر تا مخکې شول، تا د کام د درد کیسه ژوله دوی ښکاره وکړه. مشره کام پرسته کشران ځکه تر تا مخکې شول، تا د کام د درد کیسه ژوله دوی ښکاره وکړه. راغی د لاهور هیرامنډۍ نه د جهاد په نوم دلته پښتونخوا کې جومات کې دماکه وکړه. وار چې کله راشي، وار چې زما راشي لکه مار به یې ګنډم شونډې، چا مې چې د پیغلې په وربل پورې خندا وکړه. او څوک د کلمې په نوم ټوټې ټوټې شول، غوځ غوځ شول، چا د ژوند مستی ووایه شي په کلمه وکړه. او خدای رسول یې نه بخښي، تاریخ ته به مختوری وي، چا چې د وطن له خاورې مور سره جفا وکړه. وخه د خوار ملت در باندې څومره باور کړی و، اخ دې خوار ملت در باندې څومره باور کړی و. یا ظالمه تا یې د بادار سره سودا وکړه.
او ته لاړې پاچا شوې زه دې پرېښودم د مرګ خولې کې دا دې ګیلمنه یاره ډېره ناروا وکړه او یار کوي ډکې د کمال خبرې پاکې د شر او د جنجال خبرې موږ خو د سر د پناه ځای نه مومو موږ خو د سر د پناه ځای نه مومو سړیه ته کوې د مال خبرې او نړۍ سپوږمۍ ته به ورتګ بوخته ده زموږ بشنا چای او بدال خبره نړۍ پښنه چای نړۍ سپوږمۍ ته به ورتګ بوخته ده زموږ بشنا چای او بدال او پښتون به تل د غسې در په دروي چې نه مني د ستر خوشحال خبره حقیقت دی او چې تا ته وګورم را یاد مې شي یاد سپین ږیري کلیوال خبره چې تا ته وګورم را یاد چې تا ته وګورم را یاد مې شي یاد سپین ږیري کلیوال خبره یا ګیلمنه کلک په خوله مه وایه په غزل کې کړه سنبال خبره صحیح ډېره زیاته مننه ګیلمن وزیر صاحب چې موږ ته د خپل قیمتي وخت وایستلو زموږ د بنډار زینت جوړ شوی انشاءالله که ژوند وفا وکړله بیا به سره کینو تر نوې ویډیو د راتلک پورې زه خیرجان وزیر درنه اجازت غواړم انشاءالله بیا به ستاسو په مخه باندې راځو ګیلمن وزیر صاحب ډېره زیاته مننه خیرجان او قربان